لوګر ته خو درسم څه راسره کوې؟ ښه لوګر ته چې درسم بیا به درته وشم چې څه درسره کوم. صحیح ده. وطن داسې مه وایه چې د وطن ټول د تاسو ده او تاسو چور کړی ده. اوس هم د څه وخت جمهوریتیانو درس زور دی؟ رسېږي چې هلته وغواړي مرګ د دومره سخت نه ده جمهوریتیانو ته چې څه وخت وغواړي ولی یې واجد شي څه رقم څه درسره وکړي. خو بیا ډاکټر نجیب ته توهین نه کړي، دا د آخري ځل ده. که بیا د ډاکټر نجیب نه ته خو توهین کړي بیا ګوره خو خفه نه ګوره شي درسره د تا ما خو درته مخکې مې درته لوستل وایم درته بیا ګوره وایم په میدان درته شیم. خبرې ته غوږ شه کنه. ګوره دا ټیک ټاک اخطارونه خوند نه کوي. مایک دې ورته خلاص کړه. عمران مایک خلاص کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخکې مایک لدې دې جنرال صاحب خلاص د سره مخامخ کېږي، موږ واده خبرې نه کوو، خو بیا به نه وایې چې ماته مې استاد مشال ټلیفون راوکړي زه ځم. اوس لا ووایه خبرې کوې نه بیا خلکو خبرې خبره مني. دې خلاصه کړي. د یو سړي چې ماشال استاد یې پرپدار دی د هغه نه حالت سي ما کامره دې خلاصه کړه. اول خو دغه سلام ته لږ دومره متجر سړی خو سلام واچي. کامره خلاصه که. سلام کوم پرې نه خودمه زه کامره خلاصه که. کمرې اپشن مو راکړه دلته چې ما ان کوم نه ان کېږي چې کله ان رپورټ کېږي وویل مخکې شوی ورته مو وایه ان که. نه باور وکړه چې اپشن مو راکړه. زه لږ سوچ کوم ته لږ صبر وکړه. دا یې ما له غږ نه تقریبا وپېژانده. دا یې به د جمهوریت وخت کې لایف راته که نه راته. تا ته خو چا د مار بچی نه و ښودلی جمهوریت وخت کې. نه زه د لا هغه 2018 نه پېژنم. نو ګروپ کې در سره مې یاد دي سي ته وی یو ملنګ په نوم باندې یو د خواجه یارو یو د زبیر ملګری یو د یو ګروپ در سره وو هغه دې یاد وي. که بیا د چی شکوه هغه ګروپ کې نو تاسو ګروپ جوړ کړی هغه وخت کې ملګري وایي سره مبارزه هم کوله په هغه وختو کې. تا په هغه ګروپ کې بیا څه شی کوه؟ زه خو در ننوتلی یم تاسو ملګری کړی یم په هغه وخت کې. ته به نه وې ننوتلی موږ به ننویستلی یو. اوس زه دې په رسمیت پېژنم جنرال صاحب که څوک دې نه پېژني زه دې پېژنم ما سره دغه وخت ده به دا روغ لیونیان قرارول چې کامره خلاصه که شاید یاره روغ لیونیان ته پرې ته دې دا کمره خلاصه که. ما درته څه ویلې چې زه کیمرا فدا نه پښتنو که زه روزانه خلاصوم خو نه خلاصېږي دې راپورټ شوی د فدا محمده تا ته ښه معلومات دي دې په اړه باندې ما ته هېڅ معلومات نشته خلاصه که. زه کیمرا خلاصوم نه خلاصېږي راپورټ ته پرې. اوس ته چې لوګر ته زه درسم نه مې پرېږدې. نه اول خو پښتنه دا ده راځم به دغې خبرې ته به هم درته راسم. د ډاکټر نجیب توهین اول کول دغه خبره وکړه. موږ د دې لپاره نه یو ناستې تا نه عقل زده کړو. لوګر نه ته ما درسم څه کوې؟ نو زه عقل تا ته در شیم ته له ما مشر یې زه له تا لوګر ته درسم څه کوې؟ لوګر ته درسم بیا څه کوې؟ ها څه شی کوې بیا؟ که دلته د مایکونو خو مه کوئ که نه مایک را بند کوي مایک لږ نه سړی خبرې ته لوګر ته خو درسم څه راسره کوې؟ ښه لوګر ته چې درسم بیا به درته وشم چې څه درسره کوم. صحیح ده. وطن داسې مه وایه چې د وطن ټول د تاسو ده او تاسو چور کړی ده. اوس هم د جمهوریتیانو زور رسېږي چې هلته وغواړي مرګ د دومره سخت نه ده جمهوریتیانو ته چې څه وخت وغواړي ولی یې واجد شي څه رقم څه درسره وکړي. خو بیا ډاکټر نجیب ته توهین نه کړي دا د آخري ځل ده. که بیا د ډاکټر نجیب ته توهین کړي بیا ګوره خفه نه شي درسره د تا ما خو درته مخکې مې درته لوستل وایم درته بیا ګوره وایم په میدان درته شیم. خبرې ته غوږ شه کنه. ګوره دا ټیک ټاک اخطارونه خوند نه کوي. د ډاکټر نجیب خبرې ته اوس خو د ما مایک بند کړه. خبرې ته خو مې اوس غوږ شه. د ډاکټر نجیب په خوله کې د لونګین ولولي کېدمه دا یې تازه توهین نور وه الله عمر کې در کېږدم بې غیرت. نه خو دا د تازه توهین څه کوې؟ مرګ کوې؟ بچیا دې څوک ولاړ که بیا سته لوګر ته راځې ته دومره نرې ما فارم کې هغه 1.5 ټن غوایه چې ته درولې ولا پې 2 ټوټې دې کمه عکس کامره دې خلاصولی نه شې. د ډاکټر نجیب مردګه وه نه ډاکټر نجیب څه چا وژلی ده ورسه هغه قاتل ته یې ورسه زه به یې دروښیم چې څوک قاتل ده. ډاکټر نجیب
په قبر سي چا امتیازي کړي هغه درښیم ورسه. ډاکټر نجیب خو یو ظالم یو وحشي یو درنده سړی و پوه شولې. ډاکټر نجیب خو لکه سپی غوندې په دار که هغه وخت تاسو چېرته وایي چې کمونستان ورغلی وای چې ویلې دا م ولې په دار که ورغلي به وایي هغه به م پرېښی تاسو به ځانونه په دار کړي وو. ډاکټر نجیب چې له افغانستانه تښتې د دوستم را ایثار که همغه دوستم د تاسو د مارشالۍ لقبونه ورکول. ډاکټر نجیب چی شو؟ ډاکټر نجیب خو له خپلې خینې سره په زنا ګیر سو. د ډاکټر نجیب په اړه باندې د نجیب ورور نجیب وپېژنئ کتاب لیکلی ده، ما خو نه ده لیکلی. نجیب راهي و که چی شی و هغه ورور یې راهي نومېده چی نومېده نو هغه پې کتاب لیکلی ده. اوس ډاکټر نجیب ارمونه یې ده که ورور یې موږ ته دا معلومات نه کېږي خو کتاب یې ورور پې لیکلی ده. د ډاکټر نجیب د یوه لور نوم مسکا نجیب ده. مسکا نجیب ولې په ډاکټر نجیب په لور باندې نوم کېښودل سو؟ دې نه خبر یې چې کله د ډاکټر نجیب میرمن مسکو ته لاړه بیرته چې راغلله حمل یې درلوده. د نجیب ورسره په دې لانجه وه بیا ورته ویلو چې دا تا بادارانو دا معامله کړې ده. بیا د دې په خاطر چې مسکو خوشحاله سي د دې نوم یې مسکا نجیب کېښوده، یعنې مسکو نجیب. دا ریلنشپ و دوستي وه، تاسو دې حد ته په دوستۍ کې رسېدلې. د نجیب په اړه مو که بیا خبره وکړه بیا نور قصې هم درته کوم او زه به درته فاري ته خېږم. که همدغه ځوانان چې نن نجیب وایي که یې لاړې په قبر ورته نه کړې بیا راسه ما ته لاړې راته کوي. مسکا نجیب د ډاکټر نجیب د لور نوم ولې کېښودل سو؟ انډرسټینډ؟ هاو ار یو؟ نور درته ووایم ووایم درته ورته ګوانه نجیب سړي زامن بسئ دا لوچک اوس راغلی و جنرال صاحب سلوی ملا صاحب ته کنځا وکړه. دا یو وخت کې ما ته وویل د اول سلایفو ته راسئ دی خو عادت دي نو بیا اول د اسلامي امارت ملاتړي توب کوي بیا ځان مشهور کړي چې کومه خواته له درنۍ بیا د فالوورو لپاره بیا هغه طرف واخلي. د خپل ویلو زه مجاهد یم که د یادې په یو لایف کې ما ته وویل مالدا وایي چې زه یو ډلګۍ مشر سره وم هغه خاین و چې تا ویل ډلګۍ مشرانو کې هم ټول ښه رښتیا پاک خلک نسته دا هغه انسان و. دا ما له غاږه وپېژانده دا لکه چې مخکې د طالبانو ته لکۍ وهله او د دې نوم خو نه پوهېږم نوم به یې بدل کړی غاږ یې دی په لوڅ مخ راته که په پټ مخ راته د لوګر دام نه دی غول خوري دا حرمونه یې ده دا کمونیست ده پوه شولې دا ولد زنا ده. دې خبرو پسې به نه ګرځو قصه کې هم نه موږ خپله مبارزه کوو او موږ سیاست پرېښی او موږ سیاست پرېښی ده موږ سیاست پرېښی ده کنې نجیب څه سپی ده په والله چې مشر ته توهین کوي فقط نجیب او امان الله خان دا رانیسئ. دا مې ټولو اسلام پالو مبارزینو ته چې چا مشرانو ته غلام ویلې مزدوري ویلې خاین ویلې دا یې ویلې فقط د ډاکټر نجیب په خوله کې او د دې بل خبیث دا ورته رانیسئ بس. دوی په الله او په رسول په دې نه خفه کېږي فقط نجیب. هر څوک چې په نجیب بحث کوي زه حاضر یم. کنځا نجیب ته کوئ بې غیرت څنګه دا شی داسې خالي غوندې سو؟ دا څوک دې راجګ کړی ده؟ نه راځي ولا که څوک راسي جنرال صاحب ته زه پسې ګرځم درته وایي زه باندې حسیب ځواک ماته ښکاري چی شی ده؟ دغه نعیم اریان راخېزو نعیم اریان وروره تا خو زه پیژنم خدای دې وکړي چې کنځا منځا ونه کړي او خبرې وکړي. دا مبارز د جنرال صاحب محترمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغې زره کمرې سم ځای ته لاړ شم تاسو اوس کمرې مخکې خو ښه وه تاسو به نه وایئ چې کمره خلاصه کړه اوس تاسو وایئ چې کمره خلاصه کړه. نه خلاصه یې کړه ډېره یو دقیقه صبر وکړه تر هغې به حقبین ورور
دغه پخوانی څوک رالیږي هغه زه خو نه پوهېږم فدا وروره دا زه بلاک دا کوه دغسې لګېدلی یم دلته بس زه بلاک هم دلته دومره یې په هغه سره جوړ کړی ده په چې دغه ماته لا نه راړی ما نه دومره سره په هغه باندې تاسو نه یو ډالر کټ کوي دا مه رالیږئ تاوان هم کېږي جنرال صاحب که د ما منې هغه کس کاته که دا دې چا راجي کړی د ده نه به موږ عقل زده کړو پر حقبین وروره مهرباني وکړه زرینې کرښې دې بیان کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب ستړی مه شي، الله دې وکړي چې رک روغ به هغه پرونی ویډیو مې وکتل هغه کې هغه یو کس ناسو جلال جبار خیل په نوم باندې ده دا زه ډېر ښه په رسمیاتو پېژنم دا موږ سره هلته اوسېده دوی به د چرګانو کار کوو نو دغوی چې دي دوی مو سره راجګېږي او دومره غټې خټې خبرې کوي قسم د سړی حیران پاتې شي. هغه جلال ابرخیل په نوم چې و هغه د اول د سره ناست و بیا دا چې دا بل یې راجګ که جلال جبار خیل په نوم نه پېژنم ښه نو زه په خدای داسې حیران پاتې شم هلکه دغه خلک ته اوس وګورئ دا اوس د افغانستان په سرنوشت خبرې کوي او خلکو ته وایي چې پرېږده او چې ته دې کته کوو او دا رقم حال ده سړی دا چې نه ډنګرې کوم جنرال صاحب اڅې ویلې چې مې کته کوه دا د چرګانو کنې خرڅولې دا جلال نومیږي جبار خیل یو ورور طارق نایک نومیږي یو ورور غني نومیږي چېرته اوسېږي جنرال صاحب استخباراتي ټیم د ډېر قوي ده حبیبین ته خو دې پام ده ماشاءالله چېرته اوسېږي دوی دلته کور یې دلته د کابل کې ده او دا یې تللی ده چې دا سقوط وشو د هغه نه مخکې د ده یو بل ورور غني جبار خیل نومیږي صرف د کور ادرس برابر که خلاص بېغمه زه یا ورونو ته ډوډۍ کوم نور څه مشکل نشته نو یو ورور ډاکټر ده ما دغه ویل موضوع بیا خلک وایي چې اختار نه کوي مړی ورته کوي نه مړی ورته کوم ښه ملګرو یو منټ او دا غلط کمنټ چار یو کوي ګور میوټ کېږئ والکه هسې به شیشه بیا ټکوئ نو بالکل ته خو اډمین یې که نه که نه یې چې برابر دی کوم دلته خو انټرنټ نه زه یم په خدای عجیبه افغانستان په قرآن عجیبه ځای ده جنرال صاحب هېڅ شی به یې کړي نه یې راجګېږي به دونه جګ جګ به غږېږي حیران به ورته پاتې شي په دې پوتین به د سړي ورته درشي دغه ته اوس وګوره داسې غول خوري پوتین مه وایه ځواک وایه بیا ته چې لاړې بل چې بیا لګیا و کم یې پاکستانه یې نه ده 400 وریجو والا زه له ده نه ښه افغان یم دی چې کومه سي افغان ځان له وایي زه داسې نه یم خو هلکه ټیزنه سپی څادر په ځان اچولی هغه ښه علمدار ورور دغسې غورې دي پوه شوې ټول ما ته وایي ولې نه ډنګرېږي علمدار وروره دغه دي عکس چې لګولی مهرباني وروره دا د چرګانو قصاب دا ډېر سیاست کې غږېده چې ولې دې کاته که دقه یې و جلال دې چېرته چرګانو کنې خرڅوله کوډي کې د خدای لپاره په خدای ده نه ما ته یو ورځ یوه نجلۍ دې لایف ته راغله ډېرې ښې خبرې وکړله وایي تا ته ګوره د غواګانو والا دې بل ته ګوره پنچرمین تاسو راجګېږئ په سیاست کې ګوتې وایي مال والا دغسې ریشخندي ده اوس مونږ خو ځه ښه ده غوا چرګه دوی بیا په دې کوو جنرال صاحب چې نیم چرګ به یې ورکوو علمداره تو خو بیخي پسې ورک شوی علمداره کاتهکه کانڅیکه کاتهکه مع السلامه کاتهکه
جنرال صاحب چې دی وخوړل نن بیا ماشاءالله یار یار کوم درته ویل کنه یو خو جنرال صاحب چا چې دغه د منظور پسکنه او د ګیلمن خار او د نور زورونه لګوري ته نه خدای ته وګوره مکوه ولې څه ضرور ګیلمان ته قسم په خدای زه په احترام قایل یم زه ورته شهید وایم زما ملګری ته دلته راځه غول مه باده وروره هېڅ چاته منظور دی سره موږ هېڅ مشکل نه لرو دا زموږ ورونه دي دا زموږ د هېواد دي دوی یکسې لګولې ډایرکټ کنځا کوي هغه دوی ته نو ګیلمان ته د خدای بنده ته ګیلمان هغه قسم خدای او هستی وه ته د ګیلمان غوندې سړي ته هغه مه کوه نجیب ته بد ووایه کارمل ته یې ووایه دوی ته یې مه ووایه ځکه دا زموږ کوز ورونه دي دا بر ورونو کې ده حافظ الامین یار عبدالله وروره نن خو مې نجیب درسه تیرې پیرې که درته مشکل دا دی چې موږ کله هم عمومي عفوه کړې ده او د عمومي عفوې څخه وروسته هم چې دی تیر په هیر کړي دي نو همدغه نتیجه چې دی راوځي که چېرته د شروع څخه د هغې وحشي درنده صفته حیوان څهره د ولس ته او د ځوانانو ته په هماغه وخت کې صحیح معنا سره معرفي شوې وه نن به دا حالات نه راتللو خو موږ او تاسو دښمن ووژنو نورې قرار پرېږدو او مرده پرستان ورڅخه او مرده پرستان چې ورڅخه به دغه شي لګیا و چې بس عکس داسې د عکس که د دې خبیث هغه خو ډېر شواهد ستا ثبوتونه ستا خو په میډیا کې مونږ په خپلو کې سره لګیا سوي دا خیانان را سره پاتې سوي اوس ګوره د جنرال رازق ټول وحشتونه ما مستند کړل ځان سره مې ایښي دي هماغه زما مستند شواهد CNN او سیګار راواخیستل نشر یې که د حقوق بشر د ناقضینو په لیست کې پاس له مرګه واچوه تر ننه بیا تا لیدلی جنرال رازق وحشتونه د چا مستند کړي کوم جنایتونه و چې ویې نه کړه دغه نجیب خاین کوم وحشتونه یو سړی چې خپله ښځه مسکو ته لیږي بیرته راځي ماشوم باندې مسکا نوم ږدي مسکا دې تاریخ نه خبر عبدالله وران مسکا نه ولا جنرال صاحب نن تاسو هم واورېدل دا ښه داسې واورېدل عبدالله خبر ده حزبیان له دې تاریخه سخت خبر دي موږ چا ناموسون ته نه ورځو جنرال صاحب محترم خپل کار به کوي خبره سیاسي ده او په سیاسي دغه کې چې دی موږ نارینهو سره کار لرو زنانو سره د چا کار نشته دی راځئ چې نارینهو سره نه ولې نه لرو ولې دا به ما ته کنځا کوي ما ته به بد وایي د ما خور و مور به په لغت وهي چاپې به راباندې اچي زه به د ده ناموس پرېږدم هغه هم چې په سیاست کې دخیله وي او د پنجابي لقب به راکوي درسته جیګه د شیطان صف او د حق صف خو معلوم دی د اسلام صف خو معلوم دی زموږ او ستاسې باید اصول سره مخ په وړاندې لاړ شو د هغې په شان یم که ورسره شروع کړه نو زموږ او د هغې فرق به یې د منځه ځي دا نن چې هغه په شاد امت لګیا دی او تا ته وایي چې ته ستا غوندې افغان کېدل زه نه غواړم چې زر کاله بېمالګې ډوډۍ مه خوري چې زر کاله بېمالګې ډوډۍ وخوري د بر وطن د هغې بد نه بد پښتون په شان پښتون به ته نه شي چې زر کاله بېمالګې ډوډۍ دا څومره غټه خبر کې بېمالګې ډوډۍ خوړل دا نو ډېر غټ سزا ده لکه څه 400 ورځې بېمالګې وخوره 400 ورځې نه دي هغه بېمالګې وخوره چې کم دی دا د 400 ګوړه ده چې کم دی دی کې مټر دي چې کم دی په دې ګوړه کې پلیان دي چې کم دی دا بیا شین چای سره خوړل کېږي چې کم دی 400 وریجو باندې چې دا سره غوړي واچوي بس دوی عمر په دغه کې تیر سو چې کم دی د 400 په وریځو کې انګریزان راجیګ سو د 400 کسان یې مړه کړي د هغه مرمۍ چې پرې ډزولې هغه پیسې هم ترې واخیستلې دوی راځي موږ ته نر کېږي باچا خاني په کار ده او په دې باچا خان دې کېنه باچا خان قادر شاه صاحب راغلی دی قادر شاه صاحب مهرباني والله بالله چې
باچا خان نه چې باچا خان جوړ کړ انګریز جوړ کړ که بل چا ورنه جوړ کړی دی دا خلک د نزي تاریخ ته نزي او بس راځي باچا خان د اسمان نه راکته شو کنه د انګریز پروژې مخ په وړاندې وړله ځوانان ټول د جهاد څخه منع کړل ځوانانو کې چې د عدم تشدد جراثیم پیچکاري کړل ځکه تر نه پورې د ذلت شپې سبا کوي ځکه تر نه پورې د اسارت لاندې ژوند تیروي دا غمیلو خدای دا غمیلو وعلیکم السلام خیاس په خیر یاست شکر د قادر شاه صاحب محترم مهرباني نه دا مبین صاحب چې دوبۍ ته تللی دی دا مکمل غیب بدل شوی دی نه پوهېږو چې دا څه چل دی کنځا هم شروع کړي دي بد ورځ هم شروع کړي د کوم ځای وروره د خوست یم د خوست زه خو افغانستان ته لاړم نن الحمدلله خپل کور کې یم څه شی مې بدل شوی بیرته لاړې اپریشن دا د هوا د دوبۍ هوا در باندې ښه ونه لګېده ولې هدف دې څه شی ده هدف مې دا ده دغه څه ویډیوګانې مې دې ولیدې ویډیوګانې مې دې ولیدې دا کنځلې خو تا سره نه ښایي کومې کنځلې کوم ماته ووایه کومې خپلې کنځلې دې خپله دې ویلې دي نو زه څنګه درته ووایم خو خپله یې واوره که څه ما ویلې ما خو دومره ویلې چې نجیب مردګاو ده نور خو مې څه نه دي ویلي نو خو تا ته که څوک ووایي چې ته مردګاو یې بیا څنګه ده نو خو زه به ورته وایم چې دغه د نجیب مردګاو زوی ده تا به ورته وښیم او تا هغه خبرې ولې نه واورېدل تا هغه خبرې ولې نه واورېدل چې شیخ صاحب ته یې وویل چې دا پنجابی ده او پاکستانی ده رزیله او دا د خوست نه غول خوري دا رمونه وي خوستیان غیرتي خلک ملګری دی سنبۍ ملګری و جنرال صاحب ما ځکه تر هغه ښځه او ماسلي او سړیتوب خبرې وکړي نجیب د هغه غلام څه ورته وایي چا غلام عبدالله کې جی بي جی بي جاسوس او د کی جی بي سره کوډ نوم چې د سپی و ګورجي سپی ګورجي سپی او دا نجیب ګاوې ولې ورته ویلې ځینو به خر ورته ویلې ځینو به ګاو ورته ویلې دا ګاوې ځان ته پخپله ویلی و د ډېر دغه د لاسه جنرال صاحب په دې ټیم کې دا لونګین هم په لونګین کې کار وکړه جنرال صاحب په زندان کې چې وهل به یې ټکول به یې نو د هغې د خاطره چې دی ځان ته ګاو ویلی والا دا چې د خاد رئیسو د ده وحشتونه د خدای لپاره دا د ما نیکه ژوندی ورک کړی ده خو مونږ ګوره څومره حوصله کوو څه نه وایو ته ډایرکټ د شیخ هیبت الله باندې وربرید کې او وروره توهین ورته کوې بیا مال لایف نه ته څنګه کته کوې 400 وریجو والا در سره ناست چې نجیب ته شهید وایي نن اوس دې د اخلاقیت ته راځي اوس دې د اخلاقیت ته راځي وایي غټ غټ سړي هستی او دغه ته ګوره کله چې تاسې لګیا اوسېږئ او چټیات وایست هغه څنګه همدغه خبیثان ګوره د عبدالله وروره همیش د حکمتیار سره ولې دوی حساسیت لري خو دغه علت ده چې هغه د نجیب بڼکې پې باندې وویسته کمونیزم یې تس ناس که ولې دې نور رهبرانو ته څه نه وایي ولې دا نورو خبیثانو د حزب تړونونه یې کوه د حزب مجاهدین به یې له شا ویستل په حزبیانو به بمبارو لکه امریکانو چې دا مایک باند کړي چا آواز امریکانو به داعش به سپورټ کوه او طالبانو باندې به بمبار کوه دغه قصه د روسانو په وخت کې روانه د حزب سنگر د حزب مجاهد د حزب قماندان دا به بلیک لیست دا نورو به چړچې ورسره کول او دا اوس سپیم چې دي همدقسې د حساسیت ځکه ورسره لري کنې د افغانستان په داخلي جنګونو کې چا لاس نه درلوده تاسو اوس مونږ ته دغه تاسو خو د مجاهدینو په لمن داغ کېښودله تاسو هغه بې غیرته یاستئ کمونیزم تاریخ ما ته معلوم ده چې مجاهدین کابل ته راغله 2 او 3 لورګانې به مجاهدینو ته ورکولې نه ورکولې عبدالله وروره ته خدای د کمونیستانو همدغه اشتباه وه چې مجاهد د خلقي لورو باور په خدای چې همداسې و
ما ته معلوم دي دغه د تاسو یو ملګری د سپیسو ته راځي هغه هم کړې ده بیا دغه خلقي دغه مردګاو چې مجاهد ته لور ورکړه بیا له هغه نه بچی پیدا سو هغه اوس خپل پلار ته کنځا کوي وایي د ما پلار غول خوړلي جهاد یې کړی زمونږ یو خپلوانو پرچمي و هغه هم چې دی راغلی و هغې م غوښتل چې دغسې یو خپلوي زمونږ کورنۍ سره وکړي باور په خدای که زما پلار ورته ویل اور او اوبه سره نه یو ځای کېږي په همدې الفاظو چې اور او اوبه سره نه یو ځای کېږي ولې ما دوی ته زه وایم چې ما سره ډېره ګزاره کوئ د ما خوله مه خلاصوئ زه له ډېرو شیونو خبر یم شپېته کلن مجاهد ته تاسو مردګوانو کمونستانو 20 کلنه لور ورکړې ده ما مخکې مه غږېږئ ولا که غیرت لرئ ولا که تاریخ لرئ پوه شولې د ما مشرانو ته به چې ډېر په احتیاط به یې نوم اخلئ ډېر کنې بیا وایي د مجاهد زوی وایي چې نجیب شهید ده نو خو د مجاهد زوی به خود وایي چې هغه مجاهد خرکوس د خلقي لور کړې وه د کمونیست لور یې کړې وه وایي 100 پدر خطا باشه یک مادر نه جنرال صاحب دا داسې خلک دي دا داسې خلک دي زه داسې لنډ درته یم ښه دوی اوس څه شی غواړي د دوی یوازې مطلب څه دی دوی مطلب دغه ده چې جنرال صاحب ته د عمر افغانان مینه ورکوي محبت ورکوي قدر و عزت ورکوي یوازې غواړي دغه د تا نه متنفره کړي ته وایې دوی رښتیا د ډاکټر نجیب په غم کې وړي دي که ډاکټر نجیب په غم کې وړي ولې دغه 13 کاله وتل ولې بدل نه اخلي که ډاکټر نجیب په غم کې وړي ولې د ډاکټر نجیب په ځای باندې ځان نه ورباندې وژلو خو دا خاصې دوی اوس د دې نمونه استفاده کوي ته غواړي د تا د احساساتو سره لوبې وکړي خلکو ته تا بد معرفي کړي داسې د ښکاره کړي چې ګوره جنرال صاحب بد سړی ده بله خبره دا هم د هغه شهرت به سړی څه کړي چې په داسې شکل سره راشي او هغه فالورز به خلک څه کړي چې هغه په دغه شکل سره راشي چې د دې حق پټوه د دوی هغه معیار هم دا جوړ شوی ده معیار یې همدغه جوړ شوی ده څېره باید رسوا شي نوره بس دا حوصله نوره ختمه شي ولا چې دا خبره دا کوي نن دې په دا جنرال صاحب ډېر غلط شی خوړلی ده وپیره جنرال صاحب جنرال صاحب ډېر شهزاده ته ولږه چې وریځې وخوري چې خبره ختمه شي فیا لم یا سنبی دا وګړه دلته خلاص مسله بلا ده څه مسله ده هغه خلک چې دي ما دي لارې خلک دي ځکه زه غږ نه سم کوم پیر صاحب زموږ جنرال صاحب پر چتي وایست ډېر غلط شی دی پې خوړلی خدای ستا به نه د حمزه مینوال به خدای ستا به نه خوړلي حمزه نه راجع کېږي موږ مجبور یو د حمزه مینوال راجع کوو راغی زه چې کور ته به سوار وهلکه مه کنځای کوو اصلانه و د حمزه مینواله ستړی مه شئ سلامونه نیکې هیلې ټولو ته څنګه یې ګلابه ښه یې خیر اوسې مننه لونګین صاحب ته ښه یاستئ ډېره دا تا سړی دلته نه راځي دلته موږ ته خبره ته غوږ نه نیسي دې سره به موږ زه خیر که نه هغه جنرال صاحب لږ بیا هغه ورته کوي هغه له وجې نه راځي خو دروند شخصیت ده دې له وجې هغه نه غواړي چې دلته ته راشي موږ درانه نه یو څو کیلو به یې چې دروند ده پیدا صاحب ځان ته یې ماړه وه که نه نه ولې ځان ته وانړوم زه تر جنرال صاحب ښه یم ځکه په ځان باندې عریضه کوي کښېنه بوټه دې خبرې سره ورک شي مننه ښه لونګین یا لم یا سنبی و یوه خبره ده لم و سنبی جنرال صاحب نه هغه نام یې بدل کړی ده اسخان اوس ورته روغ لیونی وایي ما سره قرارداد ختم کو جنرال صاحب روغ لیونی سره وکړو لونګینه یو د پرون غوندې لایف کمنټونه مه وایه ورک سې مه کوه جنرال صاحب د خلکو سره بحث وکړي کوچنی کمانډو مې راوخېده او کوچنی کمانډو مې راباندې کامره پې خلاصه که وروره کامره چې خلاصه نه کړي نه کمانډو پېژنم نه کوي جنرال صاحب د اسیب مینوالو ته چې اختار ورکړم دا به اوس څه کوي اوس خو موږ خو دې بیخي داسې کړلو چې د چا خبره ډېر دې وډار کړلو اوس به جنرال صاحب لوغاړې څوک راغلی و نوید و یاره وروره کاته څه داسې نه وي چې له ډاره لایف کې غولو کې تا سره بیا څه کړه غولو
لکانو لکانو شو صار ده تير ده ولا ما تدبر خضرة جنرال مجلس ما انت تخلصه ما خلاص ده كمان خلاص بخير سعادتي ورا خلت الانجاد يا واي ما خلاص يا واي باندا مهرباني جنرال صاحب خی جوړي خیر جوړ تازه دا کوچنای کمانډو دا او کبراک کمانډو دا مایک د خلاص کا کیمرا کنه کا تکوم ده السلام علیکم جنرال صاحب جوړه په خیر یا زه هم کیمرا د خلاص کا دا ساتم تیر دا مونږ ښه جوړ خیرات ده تا باندې نور عکسونه لګېده رکو خپل عکس په دې لګولې د سمبۍ دې پکې لګاوه والله خپل شخصیت د تاکس به مو لګو د کس خبر نشته خو خان د تا لګول اوس هم د تا اوس هغه ته ولګې سړی فکر بلې خواته سم خپل عکس لګاوه یا باید موږ تاسو فکر بل خو ابونو ځو کنه باید فکر هم سمي کنه زینو دا خو فکر دا خاره خواته زینو لکه خوب نه دا کار سره دا کنه چې په د فالارس هغه مې ولان نشي د تاکس خطر دلته ها ولګو دلته اشتراله څه مجبوریت دی استراله د مونږ لایف طالب د دې لپاره راغلو تناستو مینوال دیاستو خبر دی اورو یو څه در نزدا کو په دغه لپاره راغلو د دې لپاره نه راغلی چې کومه بل خبرو کو یا کوم توهین کو لونګین نه کوي شای زدا کی هغه د کنه مونږ نه نه ولې مشران اسی تاسو د مونږه تاسو مشران پرېږ د ویده سي خوب کوي سار به کار ته ځئ خدایم غرق نه که دلته څه کوئ غټ غټ سړي بیا داسې براګ ناستې ما ویلې تا به حتما یو څه ځان سره راوړي نو هغسې ته ناستې خالي مینوالو باندې خو نه کېږي که څنګه لونګینه دغه بل څوک د دا راجیک که جنرال صاحب زه خو یې نه منم دی وایي مینوال دې تا د تصویر د حسیب لګولی ده حسیب لګولی حسیب نه حسیب الله کله چې حسیب ته د حسیب الله نه وایي دی ډېر غوسه کېږي زه نه پوهېږم دی ولې دغسې ده چې ځکه زه ورته وایم چې حسیب الله محمد حسیب چې ورته ووایه بیخي حساب شاټ څوک دا فدا وروره تا نه چې لاندې ده دا یادوم وسیودین وروره قهرمان د سفارت کې د جنرال صاحب دوبۍ کونسلګري وعلیکم السلام مولا قهرمان اخوند ستړی مشي الله دې راوله جوړې په خیر ښه جوړې سبا کېدا چې درشو هغه راځي سبا کونسل سبا یکشنبې وروره دلته څه خبرې کوې ته خدای دې غرق نه کړه لونګینه نو دا چې د کونسلګرۍ کې کار کوي لایف کې څه شی کوي سبا به خلک پاسپورټو ته قطار کې ولاړې تذکرو کې او دا دلته بې خوبه کوې مسلمانه کنټرول ساته سبا ته رخصتي د مسلمانانو خیر الله لونګینه هغه ورځ راغلی وای کنټرول ته زموږ د دغه یو منځونه راغلی دلته اوازونه پلی کړو وروره لونګینه سم خلک راجیګوه دا ته څه شی دې وکړه مخکې سپین صاحب جنرال صاحب محترمه یو خو دغه هلک دلته شرنګ راغی اواز یې پلی کړو وروره دلته اوازونه نشته قسم ده چې هغه د جنرال صاحب دا هغه سړی مې درته راوښیه زه اوس تا ته اوس کې لیک تو خدای سې څوک مداخلت کوي جنرال صاحب دا عمران سرخیل د تاج لوګر ده وایي جنرال صاحب که څنګه دې په افغانستان کې پرېږدم وساتې ته ورسره وغږېږه دا کامره دې خلاصه کړي لونګینه